هغه شمعه چې هیڅکله نه مړه کیږي نو یوه کوتۍ راواخلئ. په دې کوتۍ کې سمندري مالګه واچوئ د 2 ګوتو په اندازه. کله مو چې مالګه ور واچوله ډېر ښه. د دې نه وروسته لیمو راواخلئ. لیمو هم ښه په طبیعت سره ټوټه ټوټه کئ. د هغې نه وروسته یې په بوتل کې د مالګې نه وروسته ورپسې ور واچوئ. کله مو چې لیمو ور واچول اوس نو تقریبا ستاسو کار یو څه جوړ شو. د هغې نه وروسته اوبه ور اضافه کوئ. د اوبو نه وروسته اوس تاسو مالګه لرئ، لیمو لرئ، اوبه لرئ، نو لږ لونګ ور واچوئ تر څو یې بوی بهتره شي. او د لونګو ترڅنګ چې کوم ته میخه کم وایي تاسو کولی شئ زرچوبه ور واچوئ، خو دا زرچوبه باید د لرګي په شکل وي، یعنې تر اوسه پورې میده شوې زرچوبه نه وي. د هغې نه وروسته د خپلې خوښې عطر ور ګډ کئ. هر ډول عطر چې تاسو سره په کور کې خو ډېر لږ. کله مو چې عطر ور ګډ کړه اوس نو تر ټولو مهمه برخه راځي، نباتي غوړي. نباتي غوړي ور اضافه کئ. کله مو چې نباتي غوړي ور اضافه کړه تقریبا اوس تاسو آماده یاست. د یو بوتل سرپوښ راواخلئ، په هغې کې سوری وکئ او د شمعو دپاره جوړ شوی یو تار راواخلئ، په دې شکل چې دی ور اضافه کئ او د هغې نه وروسته دا هم د دې په سر کیږدئ او شمعې ته اور ور بیرته کئ. دا په دوامداره شکل تاسو ته داسې یو شمع درکوي چې په ورځو له منځه نه ځي او تاسو ته کولی شي چې خوشبويي درکړي او د تاسو په کور کې مچان او میسې له منځه یوسي. دې ته په خارجي هیوادونو کې په ځانګړي ډول په جرمني کې چې خلک په لرو پرتو سیمو کې اوسیږي never die candle وایي، یا هغه شمع چې هیڅکله نه مړه کیږي. که مو چیرته دا تجربه ترسره کړه او ورنه مو خوند واخیست هرومرو راته ووایاست.